سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د فقر او غربت سره ژوند کوي. دغه مورکۍ چې دا ډېر د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. هغه ورونه چې اوس مهال دا ویډیو ګوري له هغو سره هیله کوم چې له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. خو مور دې وي ژوند مې په سور اور دې وي، خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي، خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان. السلام علیکم مورجان. وعلیکم. څنګه یې مورجان؟ ښه یې؟ خیر تاسو خیر؟ شکر الله فضل ده. مورجان تاسو څنګه یې؟ خیر ژوند دې تېرېږي ګورې. مورجان ستاسو د کور پته موږ ته چا راکړه، موږ راغلو تر څو ستاسو هغه ورونو ته ورسوو چې تاسو یې لاسنیوی وکړي. او لورې د ما دغه ژوند دی چې دغه ترپاړ مې دی سبی چې و زما ډوډۍ ټولوم څوک ډوډۍ نه بیان ډوډۍ نه راکوي، دغه یې نه راکوي، د کورنۍ نه راکوي، یا پردي خوښیان مو دی کوم مې لور ته راغلم مې وزر مې د یتیم هغه دی دا معدې تکلیف دی په ګرځم لس روپۍ راټولوم او زه د لور غم کوم پرې نور څه شی نشته. دغه خیمهګۍ د اطراف مې والی دی او دغه د سرو ته مې وګورئ په ځمکه دغه نه دی لیدلی، موږ کپ کپ ډوډۍ راټولوو منډې وخورو، مورونو بیګم ته ناستې وي چې ځای نشته چې منډې وخورو، نه تېر شه نه ګرځئ ما په کور کې وګرځېږئ نه ورځئ نه غوړي شته چې ځای نشته زه ګرځم ډوډۍ راټولوم او دې خپلې ډوډۍ راوړم او ځای خوري ځای نشته او ځای ډېر تکلیف دی، ډېر سخت تکلیف دی، ځای نشته راکړه خپله پونډرنی مقامون مې په حق رسېدلی شهید شوي چې ځای نشته پیوندونه وراجو کالی ته پرتې کالي اغوندو پښې تورې ګرځو موږ دا میاشتې خوښه نه ده لیدلې چې منډې وخورو خوښه به زه سر چې وځي ما باندې د مورجان تاسو مه ژاړئ، انشاءالله دغه چې ستاسو ویډیو ګوري حتما به ستاسې لاسنیوی کوي. زما په کور کې چې جیب نشته دی چې دې وخورم شوی خو ما به چې غوړ له وګرځېږئ ما په کور کې نه وړه شته نه غوړي شته ما نن یوه پیاله غوړې غزیانه راکړه چې زموږ خوړلي دي چې جیب نشته دی چې منډې وخورو ژوند مې په سور اور دې وي، خو کونډه به چې جیب نشته دی. مورجان تاسو د کور سرپرست څوک نشته اوس تاسو؟ هېڅوک هم نشته دی مورونو ډېر نڅا مې د هغه ورانه نن لاړ دي دنیادار ناستې پراته دي دنیادار ناستې د خلکو کار کوي به خپل ماشوم ته کار کوم هغه ورانه د کوټیانو کار مې کوو لا هم رانه لاړه کابل ته ځای نشته دی بېګي دې یو خبرې سړک نشته دی جکړما ما سارا په شرط وی پښو مورجان مهال چې هغه ورونه ستا ویډیو ګوري هغونه څه غوښتنه لري چې تاسو سره دغه غوښتنه لرم چې ما ته دې ډېر وړه راوړي ډېر غوړي دې راته راوړي چې د پردي خدمت نه غلا ده شم نه بیانو باندې ګرځم چې هغه نه غلا ده. مورجان مه ژاړئ، افغانستان ټول د ستونزو مشکلات سره مخ ده. د الله تعالی امتحان دی، په هغه تاسې راوړي. ما چې شم نه تاسو بیخي نوره غوښتنه لرم ځکه ژاړم چې ما یو کراچۍ چلولې دومره بچیان مې چې کراچۍ به راته چلولې هغه په خزانو ځاندار ته پرته یم چې تاسې ما کار دې نه تاسې ما خدمت کوم بیا یوه ډوډۍ راشي بیا یوه نیمه راشي په هغې دې مته ګزاره کېږي. مورجان تاسو دعاګانې کوئ حتما د هغو نه چې ستاسو ویډیو ګوري حتما به ستاسې لاسنیوی کوي. ما دې غم وچي ما باندې بیا خیرات وشي که چې ما غم یې وچ افغاني راته راوړم ولې په جېډه ماړه زموږ هېڅ ځای نه ده. ګرانو هېوادوالو تاسو دغه مورکۍ غږ واورئ څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده او دلته څومره تېز سخت باد دی او څه ډول کور دی دا په دغسې قیمت کې ژوند کوي چې دا حال دی حتی دوی سم بسترې هم نه لري چې دوی لاندې واچي او د پاسه دوی خوب وکړي. دا سره پاړونه وګوره څه وګوره دا سره پاړونه دي دا دې باندې موږ څه
نو دغه مورکۍ ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. هغه ورونه چې اوس مهال دغه مورکۍ غږ واورېدو له هغو څخه هیله کوم چې راځئ له ما سره ملاتړ وکړئ، د دغه مورکۍ په شونډو موسکا راولئ او د سترګو څخه یې دغه اوښکې وچې کړئ چې څومره ستونزه او مشکلاتو سره مخامخ ده او تاسو سره څومره په ژړغوني غږ تاسو ته فریاد کوي، د دغه مورکۍ سترګې اوښکې وچې کړئ. نو د دې مورکۍ چې دی خاوند هم نشته دی، اولادونه یې ور په غاړه دي، بل چا کار کوي، حتی چې یو همسایه مې هغوی ته مې کار کولو نفقه مې راوړه، اوس هغوی هم دلته نشته دی، کابل ته لاړه. خلک هم کابل ته تللي دي. نو اوس خو بیخي له ستونزې او غربت سره مخ ده. پروش په پناهي پراته یو، ټول پناهي څملاستې پناهي باندې د ټول جهان تور دی وي خو مور دی. اوس ګرانو هېوادوالو راځئ له ما سره ملاتړ وکړئ او د دغه مورکۍ لاسنیوي وکړئ چې ډېر د فقر او غربت سره ژوند کوي او ستاسې مرستې ته اړتیا لري. الله تعالی به له تاسو څخه خوشحاله او راضي شي چې تاسو د یو یتیم په شونډو مسکا راولئ. نو د دغې مورکۍ اولادونه یتیمان دي، هغوی په شونډو مسکا راولئ. که څوک غواړي چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړموندو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 6 شپېته 9